د 8.5 میلیارډ ډالرو په پانګونې سره د 7 لویو کانونو قراردادونه لاسلیک شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند پښتون کې د کانونو او پېټرولیم وزارت او ګټونکو شرکتونو ترمنځ د 8.5 میلیارډ ډالرو په پانګونې سره د 7 لویو کانونو قراردادونه لاسلیک شول. په دغو قراردادونو کې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان 4 بلاکونه شامل دي چې ګټونکو شرکتونو ته وسپارل شول، چې توریا خصوصي شرکت ته د لوګر ولایت د دوهم مس عینک کان قراردادونه ورکړل شول. د یادولو وړ ده چې د یادو 7 قراردادونو د چارو ترسره کولو لپاره په مجموعي ډول 8 میلیارډ او 550 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې زرګونو کسانو ته به کاري زمینه مساعده او د هیواد په اقتصادي وضعیت کې به د پام وړ ښه والی ورسره راشي.